احمدشاه بابا د صفحې ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن چهارشنبه د 1403 کال د حمل د میاشتې 8مه نیټه ده. زه همدا مهال د کابل ولایت د 22مې ناحیې د شمشاد کوڅې د شپږم ګذر اړوند د حضرت مهترلام بابا جامع مسجد ترڅنګ په هغه کوڅه کې ولاړ یم چې د سید جمال الدین ښارګوټي لخوا څخه دغه سیمې ته اوبه داخلي شوي دي. دغه اوبه دومره زیاتې دي چې د شمشاد کوڅې په هغه جوړ شوي کانال کې نه ځایږي، مګر اوس دغه اوبه د شمشاد کوڅې په پاخه سړک باندې روانې دي. په دغه سړک باندې د دغه ولس 115 لکه افغانۍ لګېدلې دي، مګر نن دغه اوبو له تخریب سره مخامخ کړی ده. د ملي منافعو له تخریب سره سره دغه اوبه دغه ولس ته هم مالی او هم ځاني تاوانونه اړولي دي. تاسو خپله په ویډیو کې ګورئ چې دغه اوبه دومره زیاتې دي چې حتی دلته یو زراعتي ځمکه ده، دا پټی خو دغه اوبو ډک کړی ده، مګر اوس ټولې په دغه سړک باندې روانې دي. دغه ولس له ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګریوان کړی ده. په شمشاد کوڅه کې تقریبا په تعداد د 6000 کورنۍ اوسیږي او تعداد د خلکو زیات ده، مګر سړک وړوکی ده. بیا هم د دغو خلکو د وینا په اساس چې موږ په کراتو د دغه اوبو د کنټرول لپاره 22مې ناحیې ته تللي یاستو. د باګرامۍ ولسوالۍ د اوبو د مدیریت ته معارضه کړې ده او د کابل ولایت د سندزي حوزې محترم رئیس صاحب سره مو هم په دې اړه لیده کاته کړي دي او هغوی ته معارضې کړي دي، مګر هغوی خپل انجینر صاحبان سیمې ته رالیږلي دي. هغوی د دغه اوبو معلومات له ځان سره وړي دي، مګر تر اوسه پورې موږ ته مثبت ځواب نه ده راکړی چې آیا دغه اوبو د کنټرول لپاره به دوی موږ سره څه همکاري وکوي. تاسو خپله دا ویډیو ګورئ چې اوبه زښتې زیاتې دي، د اوبو حجم دومره زیات دی، دغه کانال د په ده کې نه ځایږي او ټولې اوبه په دغه عمومي سړک باندې روانې دي. همدغه اوبو تیر کال دلته د یوې کونډې خورکور و. زه به دا ویډیو له همغه ځای څخه هم تاسو ته وکړم، تاسو یې په خپلو سترګو ګورئ چې د همدغه اوبو تیر کال دغه کور تخریب کړی و. تر ننه پورې د دغه کونډې خور دومره وس نه و چې هغه خپل کور یې جوړ کړی و. تر اوسه پورې نه چا ورسره کوم امداد وکړه او نه چا ورسره مرسته وکړه چې دا کور جوړ کړي، مګر د دې کونډې خور خپل وس نه کېده. دا مخامخ ویډیو کې تاسو دا کور ګورئ، همدغه اوبو تیر کال دغه کور تخریب کړه. دا د یوې کونډې خور و چې وس یې نه لري. دلته دې پلو ګورئ چې ماشومان په دغه ساحې ته کې ګرځي راګرځي، دا مکتب ته ځي، مګر له ډېرو مشکلات سره مخامخ دي. دلته یو حاجي صاحب تاسو په خپلو سترګو ګورئ چې روان ده، غواړي بازار پلو چارهایي بتخاک ته لاړ شي، مګر بوټان یې ویستلي دي او پایلوچه ده، پیسې پورته کړي دي. دلته به له دې حاجي صاحب څخه وپوښتو. سلام علیکم حاجي صاحب، ستړی مه شئ، ښه یې په خیر یې. حاجي صاحب اول د ځان معرفي کړه او بیا دغه اوبه. اول زما نوم حاجي محمد شفیق ده، د لغمان ولایت یم. دغه ډېر وخت کېږي چې دا اوبه را روانې دي، تقریبا 3-4 کاله کېږي او موږ عریضې ورکولې، عریضې چا وانه خیستلې، هم ولسوالۍ جواب راکړ هم ښاروالۍ. او اوس دغه د تراوو وخت ده، بېګا یقین دې وکړه تراوو ته لاړم، سبایي مې لیدې چې اوبه راغلې وې، چې سبایي مونځ هم رانه پاتې شو. پروسه کال یې په هغه بله کوڅه باندې لاړم، نیم ډله لاره ورسره سږ کال یې هغه لاره هم نشته، تراوې هم رانه پاتې شوې. او ښاروالۍ د موږ هېڅ غم نه خوري، تمامه ورځ ښاروالۍ په چارهایي بتخاک کې دې ته متوجه ده چې د خلکو کراچۍ وي او نه بل کار شته، نه کسب تشکیل شته ده. دلته د مسلمانانو حاجي صاحب دغه اوبه له کومه شوي دي؟ آیا دا سیلابي اوبه دي که دا همیشه دي؟ قانون راځي په موږ باندې را خوشې کوي، قصدن دغه کار په موږ باندې
هغسې په نورو کوڅو کې هم لاره ده په هره کوڅه کې د اوبه لاره لري مګر دا ټولې کوڅې یې بندې کړي دي په موږ باندې یې راخوشي کړي دي حاجي صاحب دلته یو مخامخ یو کور ده دا تخریب شوی ده دا چی شي تخریب کړی پروسه کالي دي یو کونډې کور ده او هغه نومېږي ورور یې دلاور نومېږي د ده نوم نه پېژنم بېچاره عریضه وکوله کور یې وران ده تر اوسه پورې یوه بوجۍ غنم یې ورته ورکړه او نور یې کور وران ده نه چا ورته کور جوړ کړ نه څوک په کیسه کې نو تاسو د 22مې ناحیې له رئیس صاحب سره په دې اړه لیده کاته کړې دي عریضه مو وړاندې کړې ورته رئیس صاحب سره مو وغږېدو دوی ته مو عریضه وکوله او عریضه یې راته راکړه پاسه ریاست ته مې وړه محل سرزبزۍ ته مې وړه بیا دا راغلو بیا بخش د تعمیراتو په کاتینو کې دې ته مې وړه او د عریضې نقل اوس هم راسره ده 9-10 ملکانو مهر پرې لګولی ده او موږ ته یې ویلي دي چې دا ځای موږ جوړوو اصل د اوبو لاره هغسې وه کوڅې شمشاته چې هلته خوشي کېده دې کوڅې سر کې هلته زورواکي دي سړي ته وایي چې جوړه یې کړه سړی نه جوړوي وایي کوم قاضي ده د پخواني وخت د جمهوریت چې هغه ما منې کوي نه مې پرېږدي او د اوبو لاره یې پرېښودې ده په موږ باندې راسمه کړي یعنې د تاسو د خبرو په اساس چې دغه اوبه د کمریو څخه راځي او بیا دلته د ځاځي ډیره ده او دغه ډیره کې دغه ویاله چاړنګه کړې ده او غصبه کړې ده اوس دا ټولې اوبه دلته د شمشاد د کوڅې په ولس راخوشي دي دلته دغه ولس له ډېرو مشکلات سره لاس او ګریوان کړی ده دا ټولو سپین ږیرو ته د دې اوسنکرو معلوم ده موږ خو اوس راغلي چې دا بیالې هغه د مرفروشي پورې هغه د چرګانو ته فارم پورې دا اوبه تلې په دې لاره باندې لویه لاره د هاتان موږ راوستل دلته وګرځول ټول او د هاتانو په سر سترګو باندې ولیدل دلته موږ ته هوکې وکول چې شوګې ته لاړ شي دې ته پښیمانه شي او هغه خپله لاره زورواکو نیولې ده اوبه یې په موږ مسکینان ورسوي مننه حاجي صاحب حاجي صاحب واقعا دلته لیدل کېږي چې مشکلات زیات دي ډېر مشکلات دي او بیا موږ د عمري نظام څخه غواړو چې د دغه ولس دغه غږ واوري دلته راشي په خپلو مسؤلینو باندې زور راوړي ځکه دلته خو 22مه ناحیه هم فعاله ده مسؤلین موجود دي کسان لري پرسونل لري وسایل لري بیا هم له دوی څخه غوښتنه لرو چې راشي د دغه سیمې د اوسیدونکو دغه عریضه واوري د دوی دغه غږ واوري او دغه اوبو کنټرول کړي دلته خو یوه ورځ نه ده دغه اوبه د سیمې د اوسیدونکو په وینا چې په میاشتو دلته بهیږي پروس کال خو زما خپله په یاد ده چې اول د روژې څخه شروع شو حتی اختر دلته اوبه وې این اختر هم په اوبو کې خلکو تیر که نو دلته خو الحمدلله عمري نظام ده اسلامي نظام ده او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وخت کې به په یوې سیمه کې د یو حیوان ته کوم ضرر رسېده هغه به ځان مسؤل احساساوه هغه به مسؤل ځان ګاڼه او هغه به ویلی چې الله جل جلاله به